یقینو کې دا څه چې روان دي نن سبا په سوشل میډیا باندې ما ته ډېر زیات افسوس راشي چې دا مونږ کم قسم مسلمانان یو او خصوصا پښتانه په دې ټیک ټاک په دې بد عمل باندې وروړېدلي دي. نه په دوی کې احساس شته، نه مسلماني شته، نه پکې غیرت شته چې یار مونږ مسلمانان یو او مونږ به د شاعر الله خیال ساتو. تاسو په سکرین باندې دا ویډیوګانې ګورئ چې دا زمونږ مسلمانان رونه چې ځان تکلک مسلمانان وي او په جماعت کې موجود دي او په تراوو کې دوی دا قسم ویډیوګانې جوړي. یقینو که زه چې دا ویډیوګانې ګورم ډېرو خلکو په دې باندې د خندا ریاکشنز ورکړي، چا په کمنټونو کې خنداګانې کړي او خوشحالي یې پې منو کړي چې یار دا وګوره مونږ د خندا یو فني کلپ جوړ کړی دی. خو لیکن دې ته دا پته نشته چې دا مونږ کم کار کوو دا د مسلمانۍ کار دی. مونږ چې دا یو فرض عمل دی او پای کې بیا مونږ دغه شان ټیک ټاک کې جوړو او فني کلیپونه جوړو او د مونږ پس یو خندا کوو. په دې باندې مونږ چې دا سوچ کړی چې دا مونږ صحیح کار کوو او دا مونږ غلط کار کوو. د یو څو لایکس د پاره، د یو څو ویوز د پاره مونږ چې کوم فرض عمل دی د الله د طرف نه چې پیغمبر اسلام ته په تحفه کې ملو شوی دا مونږ دا هغه فرض عمل دی چې زمونږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه باندې په تحفه کې د الله طرف نه ملو شوی او په مونږ مسلمانانو باندې پر ورځ کې 15 وخت فرض شوی دی. مونږ نن د هغه تحفې سره څه عمل کوو او د هغه فرض سره څه عمل کوو چې لګیا یو په جومات کې ټیک ټاک جوړو. یاره زه وایم چې دا کوم جومات کې دا ټیک ټاک جوړیږي په دغه جومات کې به دا خلک موجود وي، دا ټیک ټاک باغی ګوري، دا کسان نه پیژني چې دا څوک دي، د دې امام ته هم پته وي چې دا کسان څوک دي، دې خلاف ولې څوک اواز نه اوچتوي. مونږ لګیا یو خنداګانې کوو، خوشحالۍ منو، ځان له زړه خوشحالي ورکوو په داسې ویډیوګانو باندې. زمونږ هغه مسلماني څه شوه؟ یقینو کې زما د زړه درد کې چې دا مونږ کوم طرف ته روان یو. د یو څو لایکس، د یو څو فالوورز او د یو څو روپو دپاره مونږ په جومات کې فني کلیپونه جوړو او بیا په فرض عبادت کې په مونځ کې او بیا د روژې مبارکه میاشت او د روژې په مبارکه میاشت کې بیا قیام اللیل تراویح پای کې مونږ دا حرکات کوو. یقینو کې زمونږ دپاره د ډېر افسوس مقام دی. زمونږ د پښتانه مسلمانان رونه په کم طرف روان دي یار. مونږ پښتانه خو ځان ته هغه کلک مسلمانان وایو، که څوک د اسلام خلاف یوه خبره وکړي نو مونږ میدان کې ولاړ یو او کس مرګ تختې پورې رسوو چې تا ولې د اسلام خلاف خبره وکړه. او هغه مسلمانان نن لګیا دي په جومات کې ټیک ټاک جوړوي او په جومات کې د شاعر الله او د مونځ توهین کوي. افسوس خبره ده یار. دا ویډیوګانې به د دې والدین هم ګوري، هغوی ته هم دا احساس نشته چې یار زمونږ دا بچي څه کوي په دې جوماتونو کې. دا رواني ټیک ټاکې په جومات کې جوړیږي او دا فني کلیپونه جوړیږي او خنداګانې دي او یار لږ افسوس پکار دی چې دا مونږ کوم طرف ته روان یو، زمونږ دا معاشره کوم طرف ته روانه ده. مشرانو ته پکار دی چې په دې باندې خبره وکړي، دغه علاقې خلکو ته پکار دی چې دا منی کې دا دې څه شروع کړي دي په جوماتونو کې. د مونځ یو داسې عبادت دی چې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق چې کوم دی هغه صرف دا مونځ دی. چې یو انسان مونځ نه کوي نو هغه داسې شمارل کېږي چې دا کافر دی، ځکه چې کافر او مسلمان کې فرق دغه چې د مونځ فرق دی. او دا مونځ الصلاة عماد الدین، دا مونځ دا خو د دین دپاره یو ستن ده. مونږ لګیا یو د مونځ خنداګانې کوو، مونځ پسې مونږ لګیا یو مونځ پسې خنداګانې کوو، نه راته څه محسوسېږي چې دا مونږ غلط کار کوو. زمونږ هغه ضمیرونه مړه شوي دي، زمونږ هغه زړونه مړه شوي دي. یقینو کې افسوس مقام دی، افسوس چې ما مونږ کوو څه، اخر په کم طرف لګیا یو مونږه.